د افغانستان او هندوستان د شلوره لوبې په اړه پوره جزئیات د امپراتور ټي وي قدرمن لیدونکو ستړي مشئ وخت مو پخیر. هند له افغانستان څخه د دریو شلوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه وګټله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پنجشنبې په ورځ جنوري 11 مرغومي 21 له هند څخه د دریو شلوریزو لوبو د لړۍ په لومړۍ لوبه کې د 6 ویکټو په توپیر ماته ومنله. د نننۍ شلوریزو لوبې په چې له ګټلو وروسته هند افغان لوبډلې ته لومړی د بیټینګ بلنه ورکړه. افغان لوبډلې په ټاکلو 10 اورونو او د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره یې هند لوبډلې ته د 159 منډو هدف وټاکه. په نننۍ لوبه کې افغانستان لپاره محمد نبي تر ټولو ډیرې په 21 توپونو 3 شپږیزې او 2 څلوریزې پر مټ 42 منډې وکړې. همدارنګه لوبډلې مشر ابراهیم ځدران 25 منډې، رحمان الله ګربز 23 منډې او عظمت الله عمرزي 29 منډې وکړې. هند دغه هدف په 18 اور کې د یوازې 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. په دې لوبه کې د افغانستان ورو توپ اچوونکي مجیب ځدران 2 او عظمت الله د مخالف لوري 1 ویکټه واخیسته. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.